زموږ په معاشره کې یوه ګناه ډېره عام سوې ده، خلک یې په اس باندې هم نه بولي. که ګناه کوي ګناه ته ګناه نه وایي، لکه درواغ. که په کاروبار کې هم درواغ وایي، که په ګپه کې هم درواغ وایي، که په معامله کې هم درواغ وایي، که د انسان سره یو قسم تعلقاتو ژوندو راکه ورکه کې لا هم دی درواغ وایي. دا درواغ نن سبا بیخي عام سوي دي. ګورې دې ته سوچ وکړئ چې کوم درواغ انسان وایي دا ګناه کبیره ده. ځکه حدیث کې هم راځي چې درواغ دا فسق دی، دا فجور دی او دا ګناه کبیره ده. زموږ معاشري انسانان خو دا جوړه کړې ده، الله یعوذ بالله، پر ګناه باندې جرأت کوي. هغه وایي چې درواغ ونه وایه ولا که یا کاروبار وکړي یا ژوند وکړي، الله یعوذ بالله. یعنی الله تبارک وتعالی په رښتیا ویلو کې هېڅ شی هم نشته. که یو سړی رښتیا وایي نه درواغ د کاروبار کولی سي، نه د یو چا سره انډیوالي و رفاقت او دوستي کولی سي. دا ډېره غلطه خبره ده. دا خپله پر ګناه باندې جرأت ورکول. حدیث کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الصدق بر وان البر یهدي الى الجنه. رښتیا ویل همیشه صادقه ځان جوړول دا نیکي ده، او بېشکه دا داسې نیکي ده چې سړی جنت لره ډایرک رسي. ګوره رښتیا نبي علیه الصلاة والسلام د نیکۍ څخه وبلل، او هغه معمولي نیکي نه، هغه نیکي چې هغه انسان جنت ته رسي. او بل حدیث کې راځي ان الصدق طمانیه، رښتیا ویل اطمینان دی، په زړه کې دې وشواش او شک نه در ګرځي، او دا نه درته که اوس رسوا سم داسې نه راوبې ګرځي. طمانیه اطمینان دی، بس هره خبره دې وکړه مطمئنه یې. درواغ چې کم دی هغه بېچیني ده، بېقراري ده. انسان په ځان کې شکمن یې چې داسې نه یې اوس یې څوک مې رسوا کړي، اوس مې یو څوک دغه نه کړي راونه ګرځي. لهذا درواغ ویل ګناه کبیره ده. په کاروبار کې درواغ ویل دوکه ده، او په دوکه باندې پیسې حرامیږي. دا حرام بیا په خپل اولادو باندې هم خوري. لهذا مؤمنانو په کار دا دی مسلمان لره درواغ نه ده پکار، دوکه نه ده پکار. دوکه هم د درواغ د اقسام څخه یو قسم ده. حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا درته ښکاره کړله که اطمینان وي او که انسان په امر کې کېږي د رښتیا د لارې کېږي، د درواغو د لارې نه کېږي. نن خلک د درواغ د ځان لپاره یو قسم مهارت وبولي چې څومره سره د چا درواغ یې بس هغه په در ټوله ماهره دی، هغه پر مخ هم تللی سي. دا د درواغو زندگی، دغه د درواغو ژوندون دا یو 15 ورځې دی، دا اخر ختمیږي، دا بقا نه لري.